سلامونه او نیکې هیلې عزیزانو. زه تاسو ته نن یو کانال بیخي لکه زمونږ او ستاسې چې په کوشتپې کې کوشتپې کانال چې ورته وایي چې اوس نظام کار ورباندې پیل کړی دی او زمونږ ورته ډېر امیدونه دي. هوبهو هماغه شی دی. دا هم داسې یو کانال دی چې ډېر وړوکی ښکاري، که څه هم سورې ای به یو 200 متره به وي او اوږدوالی چې دی 280 کیلومتره ته رسیږي، چې په دې کې ډېرې لوی لوی بیړۍ راځي او د 2 سیندونه سره یو کړي دي چې د هغې نه دا کشتۍ چې څومره راځي د ناروې نه او سویډن نه یا د برطانیا نه او بلجیم او د دې تر امریکا پورې بار وړونکې بیړۍ چې راځي هغه مالونه راوړي. نو د دې کانال هم ډېرې ګټې دي. اوله ګټه خو یې دا ده چې دغه د دې ولایت چې کوم خلک دي پورې او دې غاړې ته پیدل منډه وهي سهار وختي او ماښام وختونو کې، او بیا چې دی ډېر سیلبین ورته راځي یا پلو دې پلو ورته هوټلونه جوړ دي. هغه هم د دې ولایت خلکو ته ګټه ده، کورونه ورته جوړ کړي، هوټلونه رستورانونه ورته جوړ کړي. بله ګټه یې دا ده چې بار وړونکې کشتۍ چې راځي بیړۍ چې راځي هغې کې ډېر په سلګونه ټنه مالي په زرګونو ته خبره رسیږي ټنه مالي د د امریکا نه راځي او د نورو هیوادونو اروپایي هیوادونو نه آسیایي هیوادونو نه د چین نه راځي، هغه ګودامونو ته رسي او بیا دلته په وړو بیړیګانو کې تقسیمیږي. نورې ګټې دا دي چې د دې دواړو غاړو ته ډېر ښه باغونه دي. اوبه خو دلته هسې هم ډېرې، خو بیا هم دوی ورته داسې ټویلونه ماشینونه د اوبو چې کوم پمپونه دي لګولي دي چې هغې ته اوبه جګوي. نو په دې کې ډېرې زیاتې ګټې دي. نو موږ هم د خپل هیواد د کوشتپې کانال ته همداسې په تمه یو، همداسې ملاتړ یې وکړئ او انشاءالله چې همدغسې ګټې به ترلاسه کوو. ټول افغانستان به دې ته انشاءالله ګټې به ترې اخلي او سیلبین به ورته راځي او موږ او تاسې به یې ګورو. خو موږ او تاسې باید د دې پوره مکمل ملاتړ وکړو. دا کارونه مه کوئ چې دا نه کېږي. موږ تل دا کاري د زموږ او ستاسې د افغانانو د مېرمنو او د نارینه او دا کار دی چې وایو چې نظام دا کار پیل کړی دی، وایي دا نه کېږي. دا به کېږي انشاءالله او دا یو ډېر ښه قدم دی. موږ یې ملاتړ یو او د دې نه به انشاءالله دغسې ښایسته ځای جوړېږي لکه دې هیوادونو کې چې ته نه جوړ دی او ګټې ترې اخلي. موږ په یو غاړې باندې یو، په دې باندې ډېرې غټې غټې بیړۍ راځي. اوس ماښام دی، د دې وخت کې اجازه نه وي. نو په خدای مو سپارم د خپل وطن د آبادۍ په هیله.